په یو ځنګل کې به زمری او پړانګ به داسې په پټه ګرځي چې ښکار پیدا کړي. ښکار به یې کوښښ کوي چې ځان وژغوري، خو تر هغه وخته چې لمر لویږي یوازې به هغه څوک ژوندی پاته سي چې سبا ورځې ته ځان ورسوي. هر څه به وخت معلوموي چې څوک ژوندی پاته کیږي او څوک مړ کیږي. خو په دې ځنګل کې څوک کله او چیرې به د سبا ورځې لمر ویني دا به قسمت نه ټاکي، یوازې به یې زه ټاکم. اصول او قوانین، دا قوانین زموږ لپاره نه دي. که ته دا قوانین ومنې نو بایلې یې. که غواړې چې د نقاب اغوستونکو سره ښکاره کړې، دا کار یوازې هغه کولی شي. که زما شان بیرته ماته راورسېږي زه بیا ستاسو حکومت ته اړتیا نه لرم. زه به خپل حکومت جوړ کړم. ستا او د ترهګرو فرق څه شی دی؟ یو کس چې بدلون راولي بل یې ترهګري بولي. صاحب که موږ هلته بند پاته سو نو څه وکړو؟ ته پوهېږې زورور خلک په داسې وخت کې څه وایي؟ اوس به یې در وښیم. There lived a ghost. Vikram. Vikram. ډیر ژر د ظهیر پروډکشن څخه